د قرباني په وخت کې چې کله په یو زناور کې یو عیب پیدا شي آیا د یغه عیب په وجه باندې د یغه زناور قرباني صحیح او کنه کسه په دا کې تفصیل دا عموما ډیر زیات حالت دغه مسالې سره مخامخ دی په دا کې اوله خبره ده چې کچیره اول زناور بالکل ټیک ټاک وي روغ وي خو چې کله دای الولاوي د قرباني وخت رشي د درزوي بیا په یو وخت کې چې کله زناور نسکوراوي په یو وخت کې داسې عیب کې پیدا شي اغه زناور رین شي یا د یغلا کوي پر شي یا ګډ شي یا بل څه مسله کوي شي بیا د داسې زناور قرباني بالکل صحیح ده دغه عیب په وجه سره دا قرباني نه خرابېږي دا عیب نه دی کچیر مخکې د یغ شاموتوي مخکې دا غاړین وي مخکې د یغلا کوي پر بیا خو عیب شته خو د قرباني په وخت کې کچیر ته دغه مسایل کې پیدا شول بیا د داسې زناور کې د عیب نشمرل کیږي بیا کچیر بیا هم داس مسله او کې بیا هم د داسې زناور قرباني شي او من ډیر زیات خلک ملدلای دی چې هغه وایي چې د میش خو قرباني خراب شو ویلې او د ایده پرز باندې میش خپل قرباني کړله خو د یغ پښامو تشو یغ پسترګې باندې خرټایلور شو لین شو نو دا عیب نه دی د قرباني په وخت کې د داسې زناور قرباني بیا هم شي او بل خبره کچیر ته داسې زناور و چې دمره کمزوري و چې د یغ په اډی کې د نن موزه ختم شي وي بالکل نسکاریږي چې پکای ورو کې بیا نسکاریږي په خپل پښې باندې نشي درېدل خپل ځون نه پیږي د داسې زناور قرباني ده نه دوی